سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په سوات کې د اوسنۍ پیښې په اړه باندې تازه معلومات. نن په سوات کې د سیلاب له امله راټوکېدلې د سیلابونو په لړ کې لږ تر لږه 15 کسان د یوې کورنۍ سیلاب وړي دي. د سوات مینګورې د سیند په غاړه باندې 15 کسان چې د یوې کورنۍ وو دلته د سیلګرۍ لپاره راغلي وو، چې یو ناڅاپه سیلاب راغلی وو او بدبختانه هغه سیلاب وړي دي. پیښه په منګورې بایپاس باندې رامنځته شوې ده، چیرې چې شاوخوا 15 سیلګري چې د ډسکا پنجاب څخه راغلي وو د سیند په غاړه ناست وو چې ناڅاپه د اوبو کچه زیاته شوې وه او دوی د ډوبېدا لامل شول. د سرچینو په خبره باندې 4 کسان مړي ترلاسه شوي دي، 5 یې روغ ژغورلي دي او 7 کسان نور هم ورک دي. د رسمي راپورونو په اساس د خیبر پښتونخوا د بیړنۍ خدماتو ریسکیو 22 ویان ویلي دي چې 15 تنه ژغورل شوي دي، 4 مړي ترلاسه شوي دي او 7 کسان اوس هم ورک دي. په ټول کې د 15 کسان په اړه ویل شوي دي چې دا ټول د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د سوات اسسټنټ کمشنر دانیال اقبال ویلي دي چې عملیات په تیزی سره روان دي او شاوخوا 80 ریسکیو ټیم راغلی دي چې د ژغورنې په خدماتو کې بوخت دي. دغه 15 یا 14 کسان د یوې کورنۍ سره تعلق لري چې له پنجاب تللي وو خیبر پښتونخوا سوات سیمې ته. سیل د سیند په غاړه باندې ناست وو، یو ناڅاپه اوبه ډېرې شوې وې او دا 15-14 کسان چې له یوې کورنۍ سره تعلق لري اوبه وړي دي. په دې کې 4 کسان مړي پیدا کړي دي، 15 دانې ژوندي ژغورلي او 7 دانې اوس هم ورک دي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.